السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محبت او عشق په انسان کې داسې مادي الله پیدا کړی دي چې په هغه باندې هم جنت ګټلی سي، هم دوزخ لاسته راوړلی سي. محبت د الله او د الله د رسول محبت هغه انسان ته ګټه رسي او الله دې را نصیب کړي. سلف صالحین پخواني خلق پر الله جل جلاله مینان وه، پر الله عاشقین وه او د الله پر رسول باندې عاشقین وه. امام غزالی رحمت الله علیه مبارک وایي وایي صدق المحبت، رښتیاوالی د محبت په درو شیانو کې دی چې د حبیب خبرې تر غیر مختاره کې، د بل چا تر خبرو د حبیب خبرې مختاره کې. د حبیب خبرې خو کلام دی، قرآن دی، نو چې هغه ته بل تر خبرو مختاره کې. او د دوست او د حبیب مجلس د نورو تر مجلسو مختاره کې. د الله سره مجلس قرآن دی، د الله د رسول سره مجلس د الله د رسول دین دی. او رضا د حبیب مختاره کې علی رضای غیره، پر رضا د بل چا باندې. زلنونی مصری رحمت الله علیه مبارک وایي وایي مسجد حرام ته یو وخت ور ننوتلم، په کې مې یو ځوان ولیدی، مریض یو پیلر او یو استوانې ته پروت زګروی و. وایي زه ورژندې سوم او سلام یې ورته ووایه چې السلام علیک. ما ورته وویل مال من انت یا غلام، ته څوک یې؟ وایي درته انا غریب عاشق، زه غریب یم، مسافر یم او عاشق یم. وایي ما ورته وویل انا مثلک، زه ستا په شکل باندې یم، زه هم غریب یم او مسافر یم او عاشق یم. وایي دې ځوان وژړل، ما د ده پر ژړا باندې ډېر وژړل. بیا ځوان راته وویل اتبکې، اته ژاړې؟ وایي ما ورته وویل انا مثلک، زه ستا په مثل باندې یم. ما هم دا ډول زړه بایللی دی پر الله جل جلاله باندې. وایي فبکې بعلای صوته، په زوره چغه د دې ځوان تر خوله راووتله، په زوره چغه د دې ځوان تر خوله راووتله، وفات سو. زنونی مصر رحمت الله علیه مبارک وایي ما خپل هغه پټو دسمال و شړۍ پر هواره که زه راووتلم چې کفن ورته پیدا کړم او غسل ورکړم او د تجهیز او د تدفین د پټولو چارې پر مخ باندې یوسم. نو راووتلم په اشتریت الکفن، کفن مې رانیوی. ورجعت الیه فلم اجده فی مکانه، زه چې ورلم کفن مې رانیوی، چې ورلم هلته ځوان نسته. فقلت سبحان الله، دا شک د الله جل جلاله څه سوی دی. فسمعت هاتفا یقول، و یو هاتفي اواز مې واورېدی، ولیا ذلنون ان هذا الغریب طلبه الشیطان فی الدنیا فما وجده. شیطان په دنیا کې پسې وګرځېدی چې دا خو یو عاشق مړ سو، د الله جل جلاله چیرې به کللی، په دنیا کې نه که پیدا. او ملائکو یې طلب وکړي چې دا خو د الله یو عاشق مړ سو، څه سو؟ نیکی پیدا. وطلبه رضوان فی الجنة فما وجده، د جنت رضوان هغه په جنت کې وکتل چې دا د الله جل جلاله یو عاشق وفات سو، چیرې به یې؟ فاین هو. وایي ما ورته دا اواز هاتفي و، وایي مال فاین هو، نو هغه چیرې دی؟ وایي دغه آیات تلاوت سو د سورة القمر 55 آیات، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. بسبب محبته، په سبب سره د محبت دغه مقام ته ورسېدی او په کثرت طاعت ته الله جل جلاله دغه مقام ته ورسېدی. او دغه رنګه یو حکایت راځي، وایي کان رجل بخیل منافق، یو څوک ډېر بخیل و، ورښځې ته ویلي چې ته به زما له کوره څخه هېچا ته خیرات نه ورکوې.
یو وخت یو سائل ودرېدی، یو مسکین ودرېدی وبحق الله تعالی، د الله جل جلاله په محبت ماته یو څه راکړي. وایي د ښځې زړه درد وکړي، ولاړه سوه، یو 3 لپې غنم یې ورکړله. د الله مینه، د الله محبت ورسره و. هغه منافق مېړه چې د باندې هغه فقیر مسکین ولې د اوړه و غنم چا درکړ؟ په دې کور کې دغه ښځې راکړه. خاوند چې راغی ښځې ته ویل ما تا ته نه ویلي چې زما له کوره څخه به چا ته خیرات نه ورکوې؟ هغې ویل خو د الله جل جلاله محبت یې راته شفیع کړي، د الله په محبت کې مې ورکړله. هغه زوج او خاوند ډېر ظالم وای، اور یې بل کړي، تنور یې ګرم کړي، بیا یې دې ته وویل چې په دې تناره کې ځان واچوه لاجل الله تعالی، د پاره د الله و دې تناره تر وولېږه. ښځه ولاړه سوه، ګېڼې یې په غاړه کړلې، ځان یې ښایسته کړي. منافق څه ورته وایي؟ دا ګېڼې پرېږده، ته څه کوې چې ځان ښایسته کوې؟ اور ته وولېږه. وایي د ښځې ورته ویل الحبیب یتزین لحبیبه، دوست چې د دوست ملاقات کوي ځان ورته ښایسته کوي. وانا زائرة لحبیبي، زه ځم د خپل حبیب زیارت کوم. ثم وروسته بیا ځان و تناره ته ورواچوه. هغه منافق تناره سر بند کړي. فلما تم لها 3 ایام، چې 3 ورځې پوره سولې، هغه منافق رالی. ففتح علیها رأس التنور، د تناره سر یې لڅ کړي. هغه ښځه یې ولیدله سالمه وه، د الله په قدرت سره هېڅ نه و پسې. دا منافق اریان پاتې سو چې دا اور څنګه نه ده سوځلې. فهتف به هاتف، و یو غږ ورباندې وسو اسماني، اما علمت ان النار لا تحرق احبابنا، ته نه یې خبردار چې اور زموږ دوستان نه سوځي؟ الله دې مو د الله محبین جوړ کړي چې بیا به د دنیا اور هم تاثیر نه پر کوي. انس بن مالک راته نو مبارک رباز صحابه کرام میلمانه وه. دی یو دسمال درلودی چې لاس به وچي، دسمال خیرن و. انس راته نو مبارک وه خادم ته اور ترې ورواچو چې پاک سي. میلمانه ویل ما دا خو سوځي، ویل دا نه سوځي. دسمال یې اور ته ورواچاوه، اخر یې وشان کې وسوځل سول. د لاس دسمال یې بیرته راپورته کړي، ویې څنډی پاک سوتره و. صحابه کرام ورته دا ویل نه سوځي. د ورته دا دسمال رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک لاس په وچ کړي دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس په وچ کړي دي، دا چې خیرن سي موږ یې پرېولو نه اور ترې ورواچو، په اور یې پاک کړو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله حبیب و، د الله سره یې مینه و محبت و. نو د حبیب لاس چې کوم شي ته ورسي هغه اور نه سوځل کړي، هغه اور نه سوځي. نو حبیب به بیا چیرې اور وسوځي؟ او دغه رنګه وایي یو ډله د ځوانانو و شبلي رحمت الله علیه مبارک ته ورله. ده ورته ویل من انتم، تاسې څوک یاست؟ قالو دی ورته ویل نحنو احباؤک، موږ ستا دوستان یو، محبت و مینه در سره لري. فاقبل ثم رماهم بالحجارة، شبلي رحمت الله علیه مخ ورباندې راواړو، په غټو غټو ډبرو باندې یې وویشتل. فهربوا منه، ټول وتښتېدل. وایي ده ورته ویل ویله ما څه تښتئ؟ ولو کنتم احبائي، که تاسې زما دوستان وای، لما فررت من بلائي، زما له مصیبته به نه تښتېدلاست. نو که موږ د الله دوستان یو، که الله کم تکلیف را باندې راولي، باید موږ په هغه باندې خوا نه کړو بد. ځکه دا عربي، په عربو کې د یو بیت ټوټه ده، وایي ضرب الحبیب زبیب، د معشوقې وهل خواږه وي. که یو څوک پر یو نجلۍ باندې عاشق وي، زړه یې ورکړی وي، که هغه په ډبرو وویلې دی چې وایي زه یې په ګلګلاب وویشتلم. خو الله جل جلاله زموږ معشوق دی، باید موږ پر الله عاشقان سو. مینه مو د الله سره چې کوم تکلیف را باندې راولي، باید موږ په هغه باندې بد نه یوسو. نو الله جل جلاله دې د الله جل جلاله محبت راکړي.
الله جل جلاله دې زموږ د ټولو شیانو سره مینه د الله په مینه بدله کړي چې هغه داسې مینه ده چې هغه بیا په خبر کې انسان ته ګټه کوي او په قیامت په ورځ ګټه کوي. مکاشفة القلوب صفحه 40 باب نمبر 9 باب فی المحبت. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.